والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. توحید عقیدی مختصر درسونو کې مخکې سوال ذکر شوی و 15 نمبر کفارو ته او مشرکانو ته د هغوی په اخترونو باندې مبارکي ویل. شپږم سوال دا دی چې عرف البدعه، بدعت تعریف کا. دا هم مهمه مسله ده. بدعت تعریف شریعت کې جواب دا دی چې هي التعبد لله بما لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم. بدعت دې ته ویل کېږي چې شریعت کې چې دا کوم بدعت بد ګڼلی شوی دی هغه دا بدعت دی. هسې لفظ د بدعت نه بلکې شرعي بدعت هغې تعریف دا دی چې د الله رب العالمین د پاره بندگی عبادت کول په هغې طریقه باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوي کړي او د هغې صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین هغوی نوي کړي. د ویل کېږي بدعت د الله د پاره په داسې طریقه عبادت کول چې په هغې طریقه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوي کړي او صحابه کرامو رضی الله عنهم اجمعین هغوی نوي کړي. د ویل کېږي بدعت. دا یادول پکار دی مومن مسلمان دپاره. بل سوال دا دی چې 8 نمبر چې ما حکم البدعة فی الدین، نو په دین کې د بدعت حکم څه شی دی؟ اوس دا بدعت په دین کې کول، یو سړی بدعت په دین کې کوي، د دې حکم څه شی دی؟ جواب دا دی چې محرمة، دا بدعت په دین کې دا بالکل حرام دی. وهي من اشد المعاصی، او بدعت په دین کې دا د ډیرو سختو ګناهونه دي. انتهایی زیات غټه عظیمه ګناه ده چې څوک په دین کې بدعت کوي او به خلکو ته ښي، خلکو ته تیزی ورکوي او خپل هم په هغې باندې رواني. دلیل روایت امام مسلم دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان خیر الحدیث کتاب الله، بهترین خبره به خبرو کې د الله کتاب دی. وخیر الهدی هدی محمد صلی الله علیه وسلم، او بهترین هدایت د محمد صلی الله علیه وسلم دی چې هغې کوم موږ ته راوړی دی. وشر الامور محدثاتها، په ټولو کارونو کې بدترین کار هغه دی چې خلک هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وروسته په دین کې خلک نوي کارونه جوړوي او خلکو ته څه وایي دا دین دی، په دې سره الله ته نږدې کېږي. د الله پیغمبر څه وایي؟ وشر الامور محدثاتها، بدترین په ټولو کارونو کې هغه دا کار دی چې په دین کې نوې نوې مسلې کارونه دا جوړول. وکل بدعة ضلاله، هر یو بدعت چې هغه څوک په دین کې یو کار جوړ کړي او خلکو ته وایي دا دین دی، دا ګمراهي ده. وکل ضلالة فی النار، هره ګمراهي دا سبب د جهنم د اور ته راتللو ده. یو سړی ځان سړی کوي عبادت کوي، په دې نه دی که زه الله ته نږدې شم او د الله پیغمبر نی کړی او تا د پې الټه څه کېږي، الټه به جهنم ته ځي. عاملة ناصبه، سړی ځان هم ستړی کي او عمل هم وکړي ډېر او ځان هم پې ستړی کي. تصلا نارا حامیه، او بیا پې ګرم اور ته رواني. هغه عبادت باندې بنده معاف کوي او بنده پې اجر الله تعالی بنده ته اجر ورکوي چې هغه بنده عبادت په طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وکړي. بل روایت کې راځي، روایت ابن ماجه دی، امام البانی رحم الله هغه صحیح کړی دی. عبدالله بن مسعود وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ایاکم ومحدثات الامور، ای زما امته په دین کې د نوې کارونو ځان نه وساتئ، نوې شیان مو جوړوئ په دین کې چې دا عبادت ته دا کول پکار دي. فإن شر الامور محدثاتها، بدترین د کارونه هغه په دین کې نوي کارونه جوړول دي. وإن كل محدثة بدعة، هر یو په دین کې نوی شی چې څوک یې کوي دا بدعت دی. وإن كل بدعة ضلاله، او یقینا هر بدعت خلک دا حسنه ده او دا سیئه ده، ښه بدعت او دا بد بدعت نه، هر یو بدعت دا سبب د اور دی. هر یو بدعت دا گمراهی ده او هر گمراهی دا سبب د اور دی. بل حدیث کې نبی اسلام فرمای دا خبر ذهن کې اچول پکار دي،
د الله پیغمبر فرمای من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سوچ زمون په دې دین کې چې کوم مات الله را کړل ما تاسو ته بیان کو په دې کې کوم نوې کار په دین کې جوړی نو هغه کار چې هغه په دین کې نیوي فهو رد دا عبادت نه دی. په دې سره جنت ته نه ځي، په دې باندې جهنم نه بچ کېږي، په دې باندې الله ته نه نږدې کېږي. دا رد دی، دا ختم دی، په دې الله تعالی ثواب نه درکوي. بل ځای کې الله تعالی فرمایي سورة الشورى کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. الله څه وایي؟ دې مشرکانو ته الله رټنه ورکوي. آیا دې خلکو دپاره شریکان چې دین وله جوړوي؟ مولا چې ته پیژنې په دین یې پیژنې، په قرآن او سنت یې پیژنې، په مولا باندې به دین نه پیژنې چې مولا راته خبره کوي او دا دین دی. ما ته مولا ویلي او ما ته مولوي صاحب ویلي. منګه چې مولا پیژنو په دین به پیژنو چې مولا موږ ته قال الله قال رسول وی بالکل على رأس والعين بالکل موږ منو سره موږ چا مخالفت نه کوو. خو موږ به دغه شان د مولا باندې دین نه پیژنو چې هر مولایي به صرف پټکۍ والی او چورت جامې اچولي او غټه ګیرې او دې چې بس څه ویله موږ به سره وایو. نه، بلکې موږ چې عالم پیژنو په څه به قرآن او سنت باندې. الله قرآن کې څه وایي؟ ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به الله. آیا دې خلکو دپاره داسې شریکان او خدایان برخداران دي چې دا خلک له هغه دین جوړوي چې الله په هغه دین حکم نه دی کړی؟ خلک نن سبا تاسو وګورئ ډېر ملایان دي. دا نن سبا چې مسلمان وروسته شوی دی، تاسو دا کتابونه وګورئ اسبابو تخلف المسلمین کې تاسو دا وګورئ دا مسلمانان ولې داسې ذلیله شو؟ دا مسلمان ولې داسې لاندې شو؟ مسلمان من ولې نن کافر پرېږدي؟ ولې مسلمان په هر ځای کې شکنجه کېږي؟ ولې مسلمانان په هر ځای کې ټارګېټ شوی دی؟ وجه دا ده، اوله خبره د مولا ده. مولا هغه دین خلکو ته بیان کړی چې کوم د محمد رسول الله دین نه دی. ابن خلدون وی رحمه الله په خپل کتاب کې وی تعلیم او علم دا دوه قسمه دی. تعلیم دا څو قسمه دی؟ وی دا دوه قسمه دی. یو هغه تعلیم او پوهه ده چې هغه د دنیا سره رابطه ساتي، په دې کې تم خبره کوه او زه به هم خبره کوم بل به هم خبره کوي. خیر دی که خطا شو، د دنیا لیبارټري ساینس دی، خطا شو کنه جهنم ته خو به نه ځي. یو هغه دین دی او هغه پوهه ده، هغه علم او تعلیم دی چې هغه د الله او د رسول دی. ګوره دې نه به ځان ساتي، هغې کې به غږېږي چې په کوم باندې پوهېږي او الله او رسول څه شی ویلي. په دې کې زما او ستا رای د یو مولا او د بل مولا رای دا نه چلیږي. خلک نن سبا مذاهب سره ذکر نه مسلمان دلیل دی، ذلیله په دې دی چې هغه نقشه د محمد رسول الله خرابه کړې ده. اقصی دین چې کوم د قال الله او د قال رسول هغه د مسلمان راټیکي ولا چې دا مسلمان به مغه عزت ته رسېږي، کوم عزت چې الله تعالی صحابه کرامو ته ورکړی و. په هغه عزت چې د کسرا او د قیصر ماڼۍ نسکورې شوې. الله قرآن کې په دې باندې رد کړی. بدعت دا نشته دی په دین کې، بدعت بالکل دا ګمراهي ده. هغه کار به سړی کوي چې هغه دغه شان د محمد رسول وسلم کړی وي. بل سوال دا دی چې دا سوال واقع کېږي ډېر زیات، هل یوجد فی الاسلام بدعة حسنه؟ آیا په اسلام کې ښه بدعت شته؟ بدعة حسنه ښه بدعت؟ جواب دا دی لا یوجد فی الاسلام بدعة حسنه. په اسلام کې هیڅ قسم ښه بدعت نشته. په دې باندې دلیل روایت امام مسلم مخکې بیان شو، دلته هم دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کل بدعة ضلاله، هر یو بدعت گمراهی ده. نو دې کې موږ چې تقسیم دی یو شي کوو خو قرآن او سنتونه به کوو. هر یو بدعت رسول الله فرمایي دا بدعت، هر یو بدعت دا گمراهی ده او هر گمراهی دا سبب د جهنم ته راتللو دی. نو چېرته هم دغه شان داسې بدعت نشته چې دا ښه بدعت ته او دا بد بدعت دی. نبي اسلام په حدیث کې فرمایي، ځینې خلک دا استدلال کوي وایي ښه بدعت دا دی که نه؟ د الله پیغمبر څه وایي؟ من سن فی الاسلام سنة حسنه کان له اجرها من عمل من بعده. چا که په اسلام کې ونوې طریقه جوړه کړه او خلک په هغې باندې رواني، چا چې دا طریقه ایجاد کړې ده نو هغې ته پې اجر میلاویږي، او څوک چې پې عمل کوي هغې اجر هغه د عاملینو اجر هم هغه اولني کس ته میلاویږي. ستا ذهن به الټه کړي چې لکه دا مولوي صاحب خو وایي چې بدعت حسنه نشته دی او دا خو بدعت حسنه دی که د الله پیغمبر وایي چا یو ښه کار ایجاد کړ. د ښه کار نه مراد دا نه دی چې ښه کار چا د ځانه جوړ کو، داسې یو کار یو سنت او چا ژوندی کو چې هغه په خلکو کې مړ دی، خلک پې ناپویه دي، خلک یې نه پېژني، او یو سړی راولګېد هغې ته الله تعالی فهم ورکو او سره د فهم د الله تعالی وله جرأت او توفیق وله د عمل ورکو، خلکو کې عمل مړ دی او دی وکړو او خلک پې په دې باندې عمل کوي، دا ژوندی کو سنت. نو بلکل ځکه مثال
خلک صدقه چې مثال نه ورکوي ته راولګېږي یو غریب ته مسکین ته صدقه ورکړي او بل هم دغه ځای راشي هغه هم به سټارټ کړي لکه دا ښه کار دی که نه نو ایجاد خو تا وکړو جوړ خو تا وکړې که نه داسې نه چې ته نوی پیغمبر شو په تا باندې وحی راغلی او خلکو ته نوې نوې خبرې کوه او په هغې به تعالی الله جل چا چې کو تا ته په هغې باندې اجر الله تعالی نه مراد دا نه دی مراد دا دی داسې یوه طریقه د دین چې هغې باندې خلک نه پوهېږي په خلکو کې مړه ده او تا ایجاد د هغې وکړو هغه دې ژوندی کړه ایجاد نه هغه تا ژوندی کړو خلک په هغې باندې عمل کړي الله به تا ته پې اجر درکوي بل دلیل خلک دا نیسي وایي عمر زموږ باره کې راځي چې هغې په وخت کې کله هغه تراویح په یو امام پسې شروع شوي نو هغې وایي نعمت البدعه دا خو ډېر ښه بدعت دی که نه دا ښایسته بدعت دی نه هغې دا بدعت ټکی ویلی خو د دغې عمل یو اصل موجود رسول صلی الله به دا ورکوي د الله پیغمبر 3 شپې صحابه کرامو ته په جمع باندې تراویح دا ورکړې وي د الله پیغمبر پرېښودلې وې په څلورمه شپه راونه وته په دې خاطر باندې اني خشیتو ای زما امته زه یېرېږم چې د الله دا عبادت خوښ شي او بیا په تاسو باندې فرض شي بیا به نه شئ کولی اصل خو موجود و که نه یو امام پسې تراویح شوي دي نو د عمر زموږ دا خبره کړې وه علما ذکر کوي امام شاطبي ذکر کوي وایي دې بدعت دی عمر زموږ کوم ټکی ویلی وایي دې نه مجازي بدعت مراد دی دا شرعي بدعت نه دی مراد یا ویل دینه لغوي بدعت مراد دی لغت کې بدعت نه وي کار ته وي هلکه دا کار خو مړو که نه ماشاءالله تاسو ژوندی کړو ډېر ښایسته کار هم وکړو چې مولوي صاحب مخکې ته پسې وروسته تراویح کې او جمع پسې وایه د مسلمانانو دفاق څومره خوند کوي یا په علم البدیع کې دې ته ویلی کېږي مجانشه مشاکله ورته ویلی کېږي نو په دې خبره باندې ځان پوهول پکار دي دې ته مجانشه او مشاکلت ویلی کېږي هلکه دا خو هغه شکل و تصویر و چې کوم د زه په دور کې شوی خو هغه ویرې د زما امت باندې فرض نه شي ته خو پیغمبر ستا د عمل د وجې نه عمل چا فرض کېږي محترمین دا خبره ډېره مهمه خبره ده الله دې موږ تاسو د بدعت نه وساتي نن سبا تاسو وګورئ د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کومه په ورځ باندې پیدا شوی دی څومره حفلونه کېږي حفلونه کېږي دا ولې خلک کوي دا د دنیا د لالچ دپاره کوي په دې کې دې ته آمدن میلاویږي دا مسلمانان تاسو غوټ غوټ مسلمانان او مولوي صاحبان یې هغه دا کوي د الله د پیغمبر دا بدعت دی ولې بدعت دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم 30 کاله د نبوت دور تېر کړی هغې کې ثابت کړه که نه د هغې نه وروسته صحابه کرامو کله په هغې کې ثابت کړه که نه ځکه بدعت دی یا تاسو ګورئ دغه شان ته 15 د شعبان په شپه باندې دا قسمه قسم محفلونه او جشنونه دوی کوي مونږ دا بدعت دی ولې بدعت دی دین کې اصل ثابت که که نه یو صحابي خو به کړي ثابت که په اصل کې دغه شان ته د مړي په غوږونو کې اقامت او دغه شان ته اذان کول مونږ دا بدعت دی ولې بدعت دی په دین کې ثابت که که نه د الله د پیغمبر په دور کې ثابت که صحابه کرام په دور کې ثابت که چې نشته خو نشته ولې ځان ستړی کې یا دغه شان ته قبرونو باندې آبادیانې جوړول تاسو ګورئ نن سبا یو صالح سړی مړ شي هغې په قبر باندې آبادي جوړه کړي او خلک بیا ورځي مالګې پې څټي مونږ دا بدعت دی ولې بدعت دی د الله د پیغمبر په دور کې داسې شوي دي څومره غټ غټ صحابه کرام مړه دي چې د کفارو بیخي ایستلی دی خا د ولي مړه چا پې دغه شان ته یو مناره جوړه کړل او قبه پې جوړه کړل او خلک ورځي د هغې بندګي کوي دا بدعت دی ولې بدعت دی دین کې اصل نشته دی ډېر کارونه داسې دي چې هغه بدعات دي مسلمانان پې اخته دي خو اجر د اجر پې نه میلاویږي او که دا مسلمانان دغې له سپورټ ورکوي او بیا ورته ښه کار وایي کېدای شي دا دوی دپاره دغه شان د جهنم د تلو ذریعه وګرځي چېرته هم د حق خلاف نه ده پکار او بدعاتو نه ځان ساتل پکار دي الله یې دا خبره زموږ څخه وړه ته کته کړي الله دې موږ تاسو همغه توفیق وي قرآن او سنت په تابعدارۍ باندې راکړي وصلی الله علی نبینا محمد قبر کی تیاری دی ډېر عذابونه دي ډېر مصیبتونه تکلیفونه فریادونه دي قبر کی تیاری دی ډېر عذابونه دي ډېر مصیبتونه تکلیفونه فریادونه دي خلاص بنشي هرګي تورې د الله نه لاړ بشي دنیا نه سره د ډېر ارمان